رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې کله جادو شوی و نو هغه علاج کړی و. عائشہ رضی الله عنها روایت ته او دا روایت چې دی ښه صحیح روایت ته الحمدلله او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. هغه وایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر، رسول صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی مدینه کې، خو هغه داسې جادو نه و چې یعنې د هغه عقل یې بند کړی او یا داسې جادو نه و چې د هغه نه وحي او دین ګډوډ کړی و، صرف دومره و چې حتی کان یرى انه یأتي النساء ولا یأتیهن، او یو روایت کې راځي چې هغه ته به د یو شي داسې خیال لګی چې دا کار ما کړی او به کړی نه و، یا مې نه دی کړی او هغه به هغه کړی و، بس دومره ول په دې خیالاتو باندې اثر کړی او په دې کې د الله حکمت، د الله په هر کار کې حکمت. خلاصه دغه واقعي دا ده وی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو شپه ناسو دعا ثم دعا ثم دعا، دعاګانې وغوښتې بیا یې عایشې ته وویل عایشې الله نه چې ما څه غوښتلي وو نو په هغې کې الله ماله جواب راکړو. رسول صلی الله علیه وسلم وده و او وی دوه کسان زما سر لرالو، یو کس د سر سره کېناستو او بل کس د خپو سره، او یو روایت کې داسې راځي بعضو روایتونو کې چې دا یو جبریلو او بل میکائیلو علیهم السلام، نو دې دواړو د یو بل سره خبرې کولې، دا چې جبریل او میکائیل راغلي دي د انسانانو په شکل کې، نو د یو وی دی بل ته وویې دا سر سره چې ناست د هغه ورته وویې چې خپو سره ناست چې دې سړي له څه چل شوی دی، نو هغه ورته وایي چې ده باندې جادو شوی دی، مطبوب دی. مطبوب په عربۍ کې معنی ده چې دی مسحور دی، په ده جادو شوی دی. نه نو په ده باندې جادو چا کړی دی؟ نو هغه ورته وایي چې ده باندې لبید بن اعصم کړی دی، دا د بنو زریق خاندان یو کس و منافق او د یهودو ملګری و، لبید ابن اعصم، وی هغه پرې کړی دی. کم ځای کې دی خلاصه دا چې وی فی بئر ذی اروان، په بئر ذی اروان کې دی، دا یو کوی دی چې مسجد زرار چې کوم ځای کې جوړ کړی و د منافقانو، هغه ځای کې دا کوی دی او دا د دغه بنو زریق خاندان باغ و، په دغه باغ کې دننه دا کوی وی په دغه کوی کې هغه جادو پروت دی تحت راعوفه، او راعوفه په عربۍ کې هغه کاڼي ته وایي چې کله کوی وکنستی شي که نه نو یو کاڼی ورته ورکوز کړي دا ورته په دې غاړه کې کښېږدي، که سبا له څوک دې کوي ته ورکوزېږي او څه کار پکې کوي نو چې په دې کاڼي باندې په دې کښېني، نو هغه ځای کې د دې کاڼي لاندې یا دغه ګټې لاندې هغه جادو پروت دی. رسول صلی الله علیه وسلم د بعضو ملګرو سره لاړ او دا زه خلاصه دغه واقعي بیانو، نو د هغه ځینې هغه جادو راواغستو او هغه یې کولاو کړو. نو هغې ورته دا وویې عایشه رضی الله عنها ورته دا وویې چې یا رسول الله خلکو ته به دې ښوولو، تاسو چې راوویستو خلکو ته به دې ښوولو، نو هغه ورته نه الله ماله اسم روغ صحت راکړو، هغه مسله زما ختمه شوه، وکرهت ان اثیر علی الناس شرا، او ما دا نه غوښته چې د خلکو کې بیا شر جوړ شي، شر به داسې جوړ شي چې مسلمانان به راګرم شي، هغوی ته به دغه ځي پته ولګي، بیا به راشي دغه خاندان سره به ونښلي او بله جګړه به جوړه شي، نو ما دا نه غوښته چې یو بله قصه یو بل شر جوړ شي. فامرت بها فدفنت، نو ما امر وکړو هغه جادو بیا چې کله کولاو کړی شو د هغې اثر ختم شو، نو هغه بیا په بل ځای کې ښخې کړو. د دې نه یو څو مسلې راووتې، هغه دا اولنۍ مسله جادو اثر کوي د الله په اذن سره، جادو اثر کوي د الله په اذن سره. دا زموږ په دې ملکونو کې دا بعض ګمراه فرقو والا دي وی جادو اثر نه کوي، او د جادو اثر چې وی څوک مني دا مشرک دی. نو اوس دلته دا څه قصه ده؟ دا خو عایشه رضی الله عنها او رسول صلی الله علیه وسلم وی زه لاړم او جبریل چې دی میکائیل ته وایي چې په ده باندې جادو شوی دی، دا اثر نه دی؟ دا اثر دی که نو جادو اثر کوي، خو دومره دی چې د الله په اذن سره د جادو کې خپل دومره طاقت نشته چې دا په خپل اثر کوي.
دا د الله په اذن سره اثر کوي. بله مسله دې نه دا راووته چې د جادو د ختمولو یو طریقه دا ده چې په تا باندې په څه کې کړی، لکه په بعضو خلکو باندې په ویښتو کې کړی او یا په کپړه کې څه لیکلي بند کړي او یا بل څه چلی کړی، هغه پیدا کړي، د هغه ځینې راوباسي او کولاو کړي. دا د جادو د ختمولو یو طریقه ده. بله طریقه چې حدیثونو کې راغلې ده هغه دا چې د قرآن د دمونه پرې وکړی شي. او دلته موضوع دا نه دی چې زه د جادو علاج کوم، زه صرف د رسول صلی الله علیه وسلم خبره مې کول او په دې ما یو څو پیرې خبره کړې م د تفصیلي. او رسول صلی الله علیه وسلم به په دې ورځو کې په ځان باندې 2 سورتونه ډېر وي، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. خدا یاد کړئ حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړي ده د دې نه چې جادو دې کولاو کړی شي یا جادو دې ختم کړی شي په جادو سره. جادو او په جادو باندې نه ختموي ځکه چې تم په ناروا کار کې واقع شو. جادو چې دی دا ناروا دی او کفر دی او دی پکې ته لاړې او ته پکې واقع شو چې نه ما دپاره جادو کې چې زه ښه شم، نو خو بیا ته هم جادو کې واقع کېږي. د هغې علاج هغه قرآني آیات په ځان ویل، احادیثو کې چې کوم اذکار راغلي دغه طریقه چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم دلته استعمال کړې ده، داسې طریقې چې هغه د شریعت خلاف نه وي د جایز دي. خو دا زموږ په دې ملکونو کې د کاروبار جوړ شوی دی لوی، او نوم یې وله دا ورکړی دی چې دې دم درود اچوي او دنه ناروا کارونه کېږي، او بهر نوم دا دی چې جي پیر صاحب دم اچوي. نو ګوره دم جایز دی خو چې کله د شریعت په حدودو کې دن نه وي، هغه دم چې په کې آیتونه اذکار وویلی شي، پکې شرکي الفاظ نه وي، هغه دم چې په کې د شیطان نه مرسته نه غوښتی کېږي، او هغه دم چې د هغې الفاظ واضح وي، منتر نه وي. دا نن سبا خو بعض دمونه به یې سې ویني چې په منتر او به کې فرق نه کې هم یو قسم منتر وي، ته به پوه هم نه شي چې دا دی څه وایي. بله دا لوګي موګي چې لګولي چې ته ورننوځې او جي دمونه اچي، د دمونو او د لوګو د یو بل سره څه تعلق دا نشته. چې کله دې ولیدو چې ده دا لوګي موګي لګولي دي او دا تورې چړلې ځوړندې کړي دي او دا څه ناشنا شکل یې جوړ کړی دی او په بد حال ناست دی، نو پوه شي چې دا دروغجن دی، دا دجال دی، دی په خپله دغه جادو کوډې منترې کوي. بل شرط چې دې کې به د پردۍ زنانه سره یو ځای کېږي نه او یوازې کېږي به نه. که په زنانه باندې دم اچوي ضرورت راغی، نو چې د زنانه سره د هغې محرم هغه یي، پلار، زوی، رور، خاون، بل خپل دا ورسره یي، او د لرې نه زنانه لاس نشي وړلی چې زنانه به لاس وړلی د هغې په بدن به لاس ایږدي او د هغې په سر به لاس ایږدي